د وړې شګې سینه کې راته ښکارې د شبنم قطره قطره کې راته ښکارې خدایه ذات ته یوه لویه محمده ښکارې نه خو په هر څه کې راته ښکارې موږ مینه وکړله خو موږ پکې خانۍ بایلې موږ د حسن په خاطر خپلې ځوانۍ بایلې تا به دې پټې کړلې ماله به دې بیا راکړلې ما به چې کله ستا پرونو بلورۍ بایلې د محشر ویره مې نشته دی رحمانه د محشر ویره مې نشته دی رحمانه زه د داسې نازولي وم به مې ویل ته خپل سبق وایه لو مه کوه لور له نږدې مه ورځه مور به مې ټوپک ته ګوته ونیوه دغې سړي خور له نږدې مه ورځه بابا د هاره چې راځې ما له رنګونه راوړه بابا د هاره چې راځې ما له رنګونه راوړه او نه مې خوښېږي تماچې مه ټوپکونه راوړه او زما ارمان دی چې طاقت د خپل وطن جوړ شمه زما ارمان دی چې طاقت د خپل وطن جوړ شمه ما له دوات قلم او ما له کتابونه باغي یا د قدسر سره مې وجنګوه چرته قسم د زورور سره مې وجنګوه ما له د وخت مفاهمت پالیسي مه راکوه پښتون زلمی یم د غرض سره مې وجنګوه او چې نفرتونه خوروي څوک په دې ګل وطن کې د های هلکو د لښکر سره مې وجنګوه زه به مې ورک نه کړې خو ازار به واخلې ته چینارونه سوځوه زه به نختر ته خېږم زما تاریخ ګواه دی ستا نه هم په برتلی شم که ته سپوږمۍ ته خېږې زه در پسې نور ته خېږم ته چې په شیشه کې ځان ته وګورې ته چې په شیشه کې ځان ته وګورې نو ستا په شان یو شی به تا ته وګوري چې زه د دې خلکو سره ډېره زیاته مینه کوم خو د دې خلکو د ذهنونو نه مې یره کېږي راځئ چې ټول ولس یو داسې جنګ ته ملا وتړو چې بې بارودو بې ټوپک او بې لښکره خور مې په زړګي لکه سپرلی دی نو ډېر راباندې ګران هغه سړی دی نو چل د محبت جالان له نه ورځي بس خو په نفرت کې مرړی دی نو ما له یې خوبونه زهر زهر کړه سم د ښایستونو کټوری دی نو خلک خوښوي نن په یو سبا په بل مین شي خلک خوښوي نن په یو سبا په بل مین شي منګه د میغ غوندې په زړه دی ټک وهلی جانانه ته د خېټې غم نه څه خبرې زموږ بچي چې ډوډۍ وویني پکې سا راشي هغه یتیم چې د ماښام د ځانونو وخت شي کوڅه کې کښېني وایي که چېرته مې بابا راشي زه د یو چا په انتظار کې لکه مړی یمه زه د یو چا په انتظار کې لکه مړی یمه هسې نه خدایه چې په ما پسې کارغان راشي او درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جنۍ باندې پیریان رهوي د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله د خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي مالی چې چوکوي د ګل غوټۍ نو مالی نه دی په ګل چې وي غمجن هغه باغبان درد راکړی ما ورله درمان ورکړی ما هر یو ښکلي له د زړه په بدل ځان ورکړی اول مولا له بیا بادار له په جرګه تلی یم اول مولا له بیا بادار له په جرګه تلی یم د دې وطن په سر مې هر چا له قرآن ورکړی چا چې زما خاورې نه نهې پښتنې ویستې دي چا چې زما خاورې نه نهې پښتنې ویستې دي ماتې په ویښه د غرور د ویاړ جامې ویستې دي اتل ښکاري چې هیر کړو اهمیت د قلم اتل ښکاري چې هیر کړو اهمیت د قلم دې هلکو ځکه په یو بل پسې نیزې ویستانه د غره د سره لکه اوبه ځمکې ته راله پښتانه د غره د سره لکه اوبه ځمکې ته راله نور قومونو ته مې خیال دی لکه اور په برخیږي او که اختیار د پښتون شو نو دا ټول په ځمکه پاتې نه به سپین په برخیږي او نه به تور په برخیږي او لا ماښام نه دی جانانه دا لوګي دې تنور نه دي لا ماښام نه دی جانانه دا لوګي د تنور نه دي چې ته اور په چنار بل دی لوګي تور په بل ځای کې به ناست وي په ګینټو ګینټو مونږ سره چې کینې خانه غلی شي او تاسو یې په ایمان وایې زه نه وایم چې ښکلی په خندا شي څومره ښکلی شي ستاسو په دروند عقیدت کې زبردست استقبال وکړئ جناب ضمیر خان ضمیر صاحب د ژوند رڼا د ژوند ښکلا ستاسو د خوبونو تعبیر تاسو اورئ ریډیو نمیر ستاسو د زړه آواز دی اونلی ون چینل ریډیو نمیر